ویل څلورو بوتانو به بیزاری اعلانوي، ابو بکر عمر و عثمان و معاویه، دا څلور بوتان ورته وایي العیاذ بالله. کاری صاحب مو یو بل هغه کوله، مو یو کتاب پټ کړی و، دا شرکوټ ورته یې ځینې کسان به پېژني، د تشیه والا د منبرګاه مشر و که نه، هغه نه مو یو کتاب پټ کړی و. بیا کتاب تاسو سره یو وړوکی هغه کتاب دی، اکثر یې ښایي چې تاسو دا کتاب دی که نه، څه هغه وي که بل وي، هغه کې هغو 40 طریقې ښیلي دي چې که ته ځوان مومن جوړوې. 40 طریقې داسې دي که نه چې ځنه خو د میډیا زه نه شم ویلی ځکه چې هغه ډېرې سخوا دي، خو هغې کې اول دا دی چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها باندې به لعنتان کوي، نعوذ بالله. او په صحابه پس خلفای رشیدینو باندې به لعنت کوي، نعوذ بالله. خو دا ځنه کسان دا زیره وخیږي زیاړې زورل کوي، دغو کې یو مضبوط هغه دغه دی چې هغوی کتاب کې داسې لیکلي وو چې ته هله مومن جوړېدای شي چې کله کوم ووډ کوي هغه بل سړي سره ملاوت وکړي. دا څه شي دي؟ دا حقیقت دي. اوس ګوریه د دوی لوی مجلسي ده، لوی مجلسي د دوی مجلسي په غالبا په کتاب کې حق الیقین کې ده، غالبا حق الیقین په دوم جیل کې وایي له څلورو بوتانو به بیزاري اعلانوي، ابو بکر عمر و عثمان و معاویه، دا څلور بوتان ورته وایي العیاذ بالله. او له څلورو بوتانو ښځو به براءت اعلانوي، ام حکیم، هند، عائشه او حفصه رضی الله عنهم. لدينا براءت او کدی لدينا براءت اعلان نکړل او لعنت دی ور باندې ونه ویل دي، تا ایمان نه کامل کیږي. یعنی ایمان دی وای هغه وخت کامل کیږي چې په ابو بکر لعنت وای، په عمر لعنت وای، په عائشه او حفصه رضوان الله علیهم اجمعین باندې لعنت وای، هغه وخت دی ایمان کامل کیږي. دا د دې ټول کتابونه ور باندې ډک دي او دا ما تاسو ته بار بار خودلم دي د دوی دا کتابونه د دې ترڅنګ دا په فارسی باندې ده، په عربي تم چاپ شوی ده. دا کتاب حق الیقین دی مجلسی په نامه باندې ده. د څه شي په نامه ده؟ حق الیقین په مجلسی. په فارسی کې دوم جلد 519 صفحه ده. وای وعقیدتنا دی موږ وای عقیده ده خراته متوجی سي مسلمانانو. وعقیدتنا دی موږ د 12 امامه شیو، دا اوس ایران ده او باړه چنار ده او شاوخوا شیه دي، دوی وای وعقیدتنا جمع ده، ګوري وای دی موږ عقیده اننا نتبرأ من الاصنام الاربعه، سموږ بوای لڅلورو بوتانو نه بیزاری اعلانو. اواز میسته؟ محترم شته دی. وعقيدتنا أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة، دي مغوى عقيدة دا سيلة سلورو بوتانو ببيزاري إعلانو. أبي بكر أول أبو بكر، وعمر دوم عمر، وعثمان أو عثمان، ومعاوية أو معاوية رضي الله عنهم أجمعين. استغفر الله. ومن النساء الأربعة أو لتسلورو بوتانو خزون بم براءت إعلانو، عائشة وحفصة وهند وأم الحكم رضوان الله عليهم أجمعين، دو أمهات المؤمنين دي أو دو نور صحابيات دي. قاري سيب استغفر الله. وسوغوري ومن جميع أتباعهم وأشياعهم، دي أبو بكر لما ننكون ببيزاري إعلانوي، دي عمر لما ننكون ببيزاري إعلانوي، تسوكس أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة مني لدينا ببيزاري إعلانوي. وسوغوري وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض، او داوي دي الله په مخلوق کې تر ټولو بدترین خلق دي ابو بکر و عمر و عثمان و عائشه، او دي دوی منون کې وای دي زمکه پر مخ له دوی نه بدترین مخلوق وای دي الله نست. الله اکبر. انا لله وانا اليه راجعون. وانه لا يتم الايمان بالله ورسوله والائمه الا
وای د تاسو ایمان نه کامل کېږي تر څو چې مو ویل دې خلقو نه براءت نه وي اعلان کړي او په دوی باندې مو لعنت نه وي ویلی. استغفر الله. بیا د دې تر څنګ یو جالبه حواله بل هم درته ښکاره کومه، خفه کېږي به نه، دوی ته هم د دوی کتابونه دي. د دوی یو کتاب ده، د دوی لوی محدث دی کتاب کې یوه خبره راوړې ده، وایي یوه ښځه وه له خپله زوی سره یې زنا وکړه، شیه وه. کله چې وایي زنا وکړله، دا زوی به ویله د خپلې مور سره زنا کوله، زوی هم شیه و مور هم شیه وه. نو وایي دا ښځه مړه سوله، نو بیا یې دا زوی په خوب لیدله، ډېر لوړو لوړو مقامونو کې وله، لوړو لوړو مقامونو په جنت کې. نو وایي دا زوی یې پوښتنه ځینې وکړه په خوب کې چې مور یې څنګه دې ځای ته ورسېدله دې لوړو لوړو مقامونو ته. نو وایي دا په دې خاطر باندې ورسېدم چې ما په اهل بیتو باندې درود ویل او په ابوبکر او عثمان په ټولو صحابو باندې مې لعنت ویل دې ورځې زر وارې، ځکه وایي الله دا لوړ لوړ مقامونه راکړل. استغفر الله العظیم. زه به دا حواله درته پیدا کړم. مسلمانانو زه یو کتاب درته ښیم، ای د دې خلقو له صحابو سره دښمني وګورئ، د دې خلقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغه عظیمو صحابو سره دښمني وګورئ، په لحاظ د قرآن، په لحاظ د خدای. دلته چې راځي حسد باندې ما راځي پکې نه. ګوره که ما ته کنځلې کویم له ما سره حسد مه کوه، کنځلې راته وکړه، توهین مې وکړه، سپکاوی مې وکړه، خو په داسې نیت باندې راسه چې یو څه واورې، یو څه زده کړي، یو څه واورې او یو څه زده کړي. دا کتاب زه تاسو ته وښیم، دا کتاب سر به یاري زه تاسو ته وښیم. دا کتاب لیالي الاخبار یا لآل الاخبار ده. نو او لآل الاخبار دا د چا ده؟ د دوی لوی ملا ده. اوس به دلته په دې ځای کې زه درته دا ګورې د دې خپله ټاپه ده، بیا داسې ونه وایي چې دا کتاب تاریخ فعلا مومن لیکلی ده. ښه اوس خو دوی ټول تهمت په ما تړی وای، د مو کتابونه ټول تا لیکلي دي، نو زه د تاسو امام مهدي یم، خدای مو غر کړه، خو بس بیعت را سره کوئ، نو راځئ په خیر زر زر راځئ، ټول راځئ بیعت کوئ را سره. دا کتاب ده لآل الاخبار، دریم جلده، شیخ محمد نبی التویسرکانی طاب ثراه. ها نو دا چاپ سوی ده په دې کتاب دریم جلد کې چې دلته او ګوره عمدة العلماء والمحققين وزبدة الفقهاء والمجتهدين. نامو ته یې ګورئ که نه ګورئ؟ عمدة العلماء والمحققين وزبدة الفقهاء والمجتهدين. الشيخ محمد نبي التويسركاني، دا څور نمونه دي هندوان دي که څه. دغه الجزء الثالث دریم جلده، ښه څو دریم جلده د دې کتاب دا ګوریا 400 فضل في الصلاة على النبي وآله دریم جلده 400 څو صفحه ده؟ 415 صفحه ده. وینئ دوستانو جالبه خبره ده. في قصه د یوې ښځې چې هغه زانیه وه، د هغې ښځې په قصه کې، د زانیه ښځې په قصه کې چې في فضل الصلاة ونجاتها بها، چې دا زانیه ښځه وه او د درود په فضایلو باندې دا راوړی ده چې دې ته الله نجات ورکړل. لاندې چې تاسې راسئ نو په دې ځای کې قصه له چا نه راوړي؟ عن سید الجلیل السید نعمت الله جزائري، دا د دوی لوی محدث ده. وایي له دغه سید اهل بیت هم د دوی محدث هم د خبره ځینې راوړي في امرأة، په د یوې ښځې په باره کې چې فاحشه، هغه فاحشه وه، زنت بابنها، او له خپل زوی سره یې زنا کوله. فرأى اوس غوږ سیه مور ده اله العالمین موږ له داسې حال نه وساتي. یا الله دې موږ د ټولو مؤمنانو مسلمانانو په دنیا او آخرت کې دې موږ عزت راته وساتي یا رب. نو دغه مور ده له خپل زوی سره یې زنا کړي.
فرآها نو خپل زوی ولیدله بعد موتها في هيئة حسنه ومقام رفيع په ښه حالات کې او په لوړ مقام په جنتونو کې دا ولیدله. دا کوم زوی چې به په ژوند کې زنا ورسره کوله. نو فسألها عن سببه فقالت پوښتنه یې وکړه د دې سبب. نو دې ښځې ورته وویل چې ما ته دا مرتبه راکړلی سوله د نبي علیه السلام باندې په درود ویلو او د نبي علیه السلام په آل باندې درود ویلو او لعنت په اعداء د اهل بیتو باندې لعنت یې مې ویل. بیا په دې ځای کې لاندې که تاسې راسئ دې ځای کې وایي لعنت مې څنګه ویل؟ وایي ولعنة الله على أعداء آل محمد من الأولين والآخرين 1000 مرة. زر واري مې وایي په اولو آخرو د رسول الله په صحابه اولو نه مراد څوک ده؟ ابوبکر و عمر ده. استغفر الله العظيم. او له آخرینو نه مراد څوک دي؟ ما ورته وایو. وای په دغه اولو صحابه و باندې وای لعنت مې ویل زر واري دي ورځې او په آخرینو دښمنانو یعنی په ټولو مسلمانانو باندې مې لعنت ویل. اهل سنت والجماعت خو دوی په دې سترګه ګوري. نو وای ما ته الله جل وعلا په جنت کې دا لوی مقام راکړل. مور له خپل زوی سره زنا کوله بیا به په صحابه و لعنت ویل. اعوذ بالله اعوذ بالله. استغفر الله العظيم. بیا چې په صحابه و بیا لعنت ویل الله جل وعلا په جنت کې دا لوی مقام ورکړي. استغفر الله. ګورې دا یو کتاب بل کتاب چې مې مخکې درته ویل چې ابوبکر او عمر او عثمان دا څلور بوتان دي له دې نه به بیزاري اعلانوي لعنت به ورباندې وایي تر څو د تا ایمان کامل سي. شیعه په مذهب کې د تا ایمان نه کامل کېږي تر څو چې په ابوبکر او عمر باندې لعنت نه ویلی اعوذ بالله. استغفر الله العظيم. د مو خلق بیا دلته راسي وایي قاري صاحب ته نفرت خورئ. دا زما کتاب ده که د دوی ده؟ کتاب ده. دا د ما کتاب ده که د دوی کتاب ده؟ دا د صحابه و توهین دوی کړی که ما کړی؟ ولې دا سر نه خلاصوئ؟ تر څو پورې به داسې د غفلت په خوب باندې بیده یاست؟